او د گاډو د موټر اکسیډنټونه کیږي کنه کی ورته سوای چې حق به خلک ویني بیا به شهیدان کیږي. غم دې داسې غم و چې جهان در سره وجړل، ځمکه خلاصه کوي اسمان در سره وجړل. قدردان به مې په قدر خله پوه شي، پس د مرګه چې مې کوري تصویرونه. الک لټن ماما مفتی سردار علي په 8 مئی باندې په 2:30 بجې باندې ختم و یو پروګرام و پای کې دغه بیان په ځای باندې دغه جنازه په 2 بجې لاړه. زما وروڼو توبه وباسئ ځکه چې مرګ هر ټیم کې راتلی شي. رښتیا خبره ده لټنو، قسم دی توتي ګوله دا زړه مې پې خفه دی په ایمان، ولې چې دومره غټ عالم تکړه عالم غر دې دنیا نه لاړ او رخصت شو. یار توتي ګوله ډېر زیات خفه شوم، الله دې وبخي. ډېر ښه سړی و، ډېر ښکلي بیانونه به یې کول. مفتی صاحب ډېر عاجز او ډېر ایماندار سړی و. دوستانو دعا ورته کوئ، الله جل شانه دې مفتی صاحب له په جنت کې اعلی مقام ورکړي. ملګرو ټول په کمنټس کې آمین ولیکئ. دوستانو زه خبر هم نه وم، خو یو ملګري راته هغه تصویر راولېږو او چې بیا ما سوشل میډیا وکتله نغه ډکه وه چې دی وفات شوی دی. ډېر زیات خفه شوم په ایمان. او د گاډو د موټر اکسیډنټونه کیږي کنه کی ورته سوای چې حق به خلک ویني بیا به شهیدان کیږي.